نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. پتیر آیاتونو مبارکو کې الله جل جلاله د عام انسانانو څخه په ورځ د میثاق کې د وعدې په ورځ باندې په وادي النعمان د عرفات کې الله پاک ټول انسانان په شکل د سرو مګتنو باندې پیدا کړ، عقل ورته ورکړ او ټولو نه الله پاک وعده د ایمان واخیستله او ټولو د الله پاک په وحدانیت باندې اقرار وکړ او ټولو بلا ورته وویلې په خپل ځان باندې دا خلک یې څه کړه؟ اقرار کړه. دا د انسانانو د الله پاک سره وعده وه د الله پاک په بندګي باندې او د الله پاک په ذات باندې ایمان لرلو باندې. په دې آیتونو مبارکو کې الله پاک دا خبره ثابتي کوم وعده چې د خلکو اخیستې وه، الله پاک کوم وعده چې د خلکو نه اخیستې وه، دې یهودیانو هغه وعده څه کړه؟ ماته کړه. دی ولګېده، سرکشي اختیار کړه، د رسول پاک علیه السلام نعت د رسول پاک علیه السلام صفت په تورات کې مکمل طریقه باندې لیکل شوی و. د آخره د رسول پاک علیه السلام براتګ کې انتظار اوس پیغمبر علیه السلام به کله راځي. د خلکو د رسول پاک علیه السلام دومره ستاینه کوله، کله به چې دوی جګړه د مشرکانو سره راغله دوی به الله پاک ته رسول پاک علیه السلام وسیله کاوه چې الله پاک د نبی آخر الزمان په وسیله باندې له موږ سره مرسته وکړه، له موږ سره مدد وکړه. کله چې رسول پاک علیه السلام الله پاک پیغمبر که مبعوث که د خلکو هغه ټول صفتونه پکې وموندل، خو په دې خاطر باندې چې زموږ قدرت لاړ نشي، زموږ دا دبدبه لاړه نشي، زموږ دا غلبه لاړه نشي، زموږ دا شکرانې لاړه نشي، زموږ د مالونه لاړ نشي، دوی ولګې د الله په کتاب کې تغییر وکړه، د الله په کتاب کې تحریف وکړه، د خلکو عمومي یهودیانو څه وکړه؟ د الله پاک سره کوم وعده څه کړې وه هغه وعده کې څه وکړه؟ مخالفت وکړه، په الله پاک باندې دروغ وویلې، د الله حکمونو ته شا وګرځوله، د الله کتاب ته شا وګرځوله. الله پاک به دا خبره ثابته کړي. په دې ضمن کې به الله پاک یو خاص شخص بیان وکړي. دا خاص شخص په دغه ځای کې ذکر کېږي، دا یو لوی عالم د بني اسرائیلو. دې عالم ته الله پاک علم ورته ورکړی و او علم تر څنګه الله پاک د اسماء اعظمو علم ورته ورکړی و. اسماء اعظم د قرآن عظیم شان کې مشته، تر الله پاک څخه خاص نومونه دي. کله چې خاص نومونه به چا یاد کړه هغه نومونه به یې ولوستل، هر څه به بیا په هغې باندې کولی شو. دې ته اسماء اعظم وایي. دا اسماء اعظم په تیرو کتابونو کې وو، نیکانو صالحانو یادول، هغوی ته معرفت یې کېده، پېژندنه یې کېدله. په کلام پاک کې الله په دغه اسماء اعظم په کلام پاک کې پټ وګرځول. کلام پاک سته لیکن څوک مکمل نشاندهي نشي کولی چې 1 2 3 5 10 شل دغه اسماء اعظم دي، دا معلومات درک چاته نه لګېږي. لهذا دغه بلعم بن باعوث دا د اسماء اعظم یادو، دا د زمانې ولی و، دا د زمانې څورور عالم. کله چې عالم موسی علیه السلام مبارک غوښتل چې جبابره سره جنګ وکړي، کومه ځمکه چې د چا وه د دوی پدري ځمکه وه، د چا د بني اسرائیلو، په دې باندې یو قوم آباد و، دغه قوم ته جبابره ویلې، ډېر مضبوط طاقتور قوم. موسی علیه السلام دغه لښکر را برابر کړ، غواړي چې دغه علاقې سره شام باندې جګړه وکړي او د علاقه څنګه کې فتح کړي. کله چې دوی یو علاقې ته راورسېد، په دې وخت کې دا جبابره کله خبر سو چې موسی علیه السلام را روان ده، چونکې موسی علیه السلام خو پیغمبر و، د پیغمبر سره مقابله خو مشکله وي. چې کله مشکله وي دا خلک راغله بلعم بن باعوث ته راغله، ده ته یې ویل چې بلعمه لښکر را روان ده، موسی را روان ده علیه السلام، ښېرا وکړه لاس پورته کړه چې دا خلک په شا سي او د دې خوا رانسي. بلعم بن باعوث ورته وویل چې اشنا زه خو یو ولی یم، یو عالم یم، هغه پیغمبر ده، زه د هغه په خلاف باندې څنګه هغه وکړم؟ څه ورته وایي؟ دا سوال وکړم، ښېرا څنګه زه وکړم؟ بیا هم زه به استخاره وکړم، د الله پاک سره به وګورم چې الله پاک ماته په دې باره کې څه معلومات راکوي، څه معلومات نه راکوي. دی ولګېده، استخاره یې وکړه، معلومات یې وکړه، معلومات کې ورته معلوم شو چې دا ښېرا تا دپاره زیان ده، دا ښېرا تا دپاره تاوان ده، په انکو دا ښېرا ګوره ونه کړي. په دې وخت کې دی ولګېده، خلک پوه شو دا سړی خو لا نه هغه کېږي، اماده کېږي نه،
د سرو زرو طلاګانې واخیستلې، دا طلاګانې د بلعام بن باعور ښځې ته ورولې او ښځې ته ورته وویل شابه دا سړی اماده که دې ته چې څه وکړي د موسی علیه السلام په خلاف باندې ښېرا وکړي، ځکه د مستجابو دعواتو دعا او ښېرا به یې د قبلېدلې. په دې وخت کې ښځې راټینګ که څوک دا بلعام بن باعور راټینګ که هغه ته یې وویل شابه چې اشنا ډالۍ راغلې ده، تحفې راغلې دي، دور رشوت راغلی ده، دا ازمول غواړي، دا خو هسې نه کېږي. ده ورته وویل چې زما ګوره دا ښېرا بلکل دغه په خلاف باندې لګېږي نه، زه څنګه د ولي ښېرا به د پیغمبر په مقابل کې څنګه ولګېږي. وایي خالي کله چې دا خلک راغله لاس به پورته کړي او څه به وکړي چې مطلب خلک پوه شي چې ښېرا یې وکړه نور قبلې نه کړي، قبلېدل ته څه کوي، خالي کار وکړه. وایي ښه دا کار خو به وکړم. لهذا په دې وخت کې بلعام بن باعور ولګېده، خلک ترې راغله، خلکو مطالبه ترې وکړه، دی ولګېد لاس یې پورته کړ د موسی علیه السلام په خلاف باندې. کله چې لاس پورته کړ داسې اوس ښېرا کوي چې یا الله پاک موسی علیه السلام په شا وتمبوه، یا الله موسی علیه السلام دې خوا مه راوله، یا الله جبابره قوي کا مضبوط کا. هغه خولې نه الټا اوازونه خېږي، هغه خولې نه داسې اواز خېږي یا الله موسی علیه السلام غالبه که، یا الله دا جبابره مغلوبه که، خبرې الټه خېږي، خبره الټه خېږي. په دې وخت خلکو ورته دا ته څه وایې؟ وایي اشنا زه خو څه وایم مغه وایم، خبرداره چې دا معامله بدلېږي، د پیغمبر په شان کې زما دا معامله نه صحیح کېږي. زما خولې ته اوس څومره چې زه کوشش وکړم ما دا ښېرا بیخي هغه جوړېږي، قبلېدل خو لا څه کې دا ښېرا لا نه جوړېږي چې زه دا ښېرا الفاظ جوړ کړم او په موسی علیه السلام باندې زه ښېرا وکړم، دا الفاظ نه جوړېږي. هغه خو موسی و که نه، څه وړکی سړی خو نه اوس وړکی سړی. کله چې دا خبرې وکړه په دې وخت کې الله پاک دې وخت کې د څه چل وکړه، د سپي په شان دا جبه راوباسله. په دې حیواناتو کې د انسانان چې دي دا تنه کې چې دا زهرله هوا ګرمه هوا راباسي، نوې هوا تنفس کوي. دا نوې هوا تنفس کول او څه وروره زهرله او ګرمه هوا د سینې نه رایستل دا د انسان دپاره یو لوی راحت ده. که د انسان دا سپمې داسې وتړه 5 منټ وتړه انسان وجل کېږي مړ کېږي. دا د الله پاک یو لوی نعمت ده چې د انسان د تنفس ساګانې اخلي. دغه د انسان د تنفس بې تکلیف او بې زحمت الله تعالی سپمې ورته پیدا کړي، بې تکلیف او بې تکلیف مطلب خوی بنده کړي وروره سا که اوږدې او که یخي که اراده یې که اراده یې نه اټومیټک ورو څه کېږي ساګانې ځي او ساګانې بېرته راځي. داسې یې که نه په ټولو حیواناتو کې یوازې سپی تاسې مخه د آیا سپی چې کله څه کوي وروره تنفس اخلي، جبر راباسي، جبر راباسي تنفس اخلي. د هغې دا تنفس اخیستل لږ ګران وي، لږ ډېر اسانه نه وي. فکر ورسېده الله تعالی فرمایي دغه بلعام بن باعور چې د دا جبه راووتله قطه په د هغې باندې لګېدله، څه ورته وایي په دې سینه باندې لګېدله. سپي په شان ته کله چې سپی تنفس کوي ستړی سي بیا تنفس کوي، نو په دې وخت کې څنګه وروره دا جبه بیخي راوتلې، ډېر زیاته راوتلې، داسې جبه راووتله. چې جبه راووتله که چا به څه زور پرې واچوم تکلیف باندې به یې ساه اخیستله، او که چا به زور نه و پرې اچولی هم تکلیف باندې به یې د سپي په شان د ساه اخیستله. فکر یې ده. او د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د بلعام بن باعور په شکل د سپي باندې جهنم ته داخل کړي. په دنیا کې خو جبه راووتله، چې جبه راووتله بلعام بن باعور ورته ویل چې اشنا خو اسې لاړم، نو خو اسې اوس خراب شوم، خو اوس راسه خو بیا خو زه ته وتړل سپي که ورسېده. نو اوس چل وکړئ تاسو ته یوه لاره درښیم د موسی علیه السلام د پاتې کېدلو، په هغه باندې ما ښېرا اثر نه کړي، نه ما ښېرا ورته جوړېږي. خو بل یو پلان ورته در وښیم چې موسی علیه السلام شاته ځي. ښه څنګه پلان؟ وایي ګوره موسی علیه السلام فلاني ځای کې خیمې وولي، هغه ځای کې ټول لښکر هغه ځای کې پلان به جوړي، جنګ دپاره تیاری به کوي. تاسې ښایسته ښایسته جنوب کلي دي کلي نه را جمع کړي، قوم نه را جمع کړي، هغوی ته چا په لاس کې رګۍ ورکړي، چا په لاس کې ورور بسکټ ورکړه، د چا په لاس کې ورور چرګ ورکړه، د چا په لاس کې چی، چا په لاس کې چی. دا جنوکي ورولېږه د یکې هم ته ورولېږه. دا خلک مسافر د لرې ځای نه راغلي دي. فکر ورسېد. دا خلک ښځې به هر چا له ځان نږدې کوي، هر چا ته به ځان خوشطبعې خبرې به کوي، څه به کوي څه به کوي څه به کوي. که چېرته دا خلک ولګېده له دې زنانو سره په بدپیلي باندې اخته سو، په دې کې چا زنا وکړه، د الله پاک مدد له دې خلکو نه پورته کېږي، بیا خلک تاسې سره جنګ نشي کولی. وایي ښه دا ښه خبره سوه، اسانه کار دی. ایستی ورو دا کار د خلکو وکړه، جنکۍ تیارې کړې، خوبصورته جنکۍ، ښایسته لباسونه ورته واچول، ورو دا شیان غیرو کې ورته ورکړه چې دا ورسوي، ورو ټوکرو کې ورکړه چې دا ورسوي د خلکو د مجاهدینو ته ورسوي. کله چې دا خلک ښځې هلته راغلې، یو ته ځان نږدې کوه، بل ته ځان نږدې کوه، بل ته ځان نږدې کوه. په دې وخت کې د بني اسرایلو یو مشر بدبخته هغه ولګي ایستی وروره د ښځو سره په زنا باندې اخته سه. چې کله په زنا باندې اخته سه، الله پاک په دې خلکو باندې طاعون راوست. د وبا ګوره هغه وخت کې
اکثر د اوباګانې په دې بني اسرائیل راتلې په خلاف ورزي به یې کوله اوباګانې پرې راتلې په دوی باندې اوبه راغله او په دې اوبه کې دوی په یو ورځ کې 80,000 کسان مردار یو ورځ کې 80,000 کسان دوی چې مطلب دا اوبه څنګه پورته شوه دوی ولګېد هغه سړی و هغه ښځه هغه یې راواخیسته په دار باندې وځړول پس هغه اوبه ترې راکني هغه اوبه ورکه راواره همداسې ورونه چپه کولو ورجګېدلو چپه کول یې کله مړه کول یې فکر ده کله چې دوی هغه کسان مردار کړل نو پس هغه د اوبه څنګه شوه د خلکو نه پورته شو نو الله پاک په دغه ځای کې موږ ته دا واقعه ذکر کړي الله تعالی فرمایي چې ګوره ما بلعام بن باعور ته خپل آیاتونه او تورات علم یې ورته ورکړی علم چې دا علم د دین او علم د وحي دا سبب د بلندي ده سبب د غوروالي ده الله پاک په کلام پاک باندې خلک پورته کړي دي چا چې په دې باندې علم ولرو د عمل یې وکړه الله پاک د ستورو په شان د ځلانده کړي دي صحیح شوه ما ورکړو آیاتونه او او د پورتوالي سبب مطلب د جګوالي سبب د عزت سبب کین د میلان ځمکې ته وک د میلان ځمکې ته وک دا ځمکې په دې خاطر باندې یاد کړه چې د انسان ټول ژوندۍ چا پورې تړلې ده ځمکې پورې تړلې ده دا زیورات او مال او دولت او خوراک او څښاک او روزي ټول په څه کې ده وروره دا ټول په ځمکه کې دي مراد ځمکې دلته هغه زر مراد اوس هغه زر خاورې ورته ورکړی وي فکر ورسېد هر کله چې د ولږ دین په چا باندې خرڅ کړه په دنیا باندې خرڅ کړه نو الله پاک سپک څه او سپک په حیواناتو کې د سپي په شانتې څه ور سپي په شانتې که او جبه یې راوتلې و فکر ورسېد نو دې کې دا خبر ته اشاره ده چې هر هغه څوک چې غواړي الله تعالی فرمایي دا مثال د نور خلکو مدارک مثال ده چا چې دین په دنیا خرڅ کړه الله به سپکوي او چا چې دنیا دین کړه الله تعالی عزتمن کوي او چا چې دین دنیا که ټیک ده دنیا راواخله دنیا دپاره وسیله که صحیح ده دنیا د دنیا دپاره وسیله که صحیح ده دنیا د دنیا دپاره خلک خو دین به دنیا ته نه وسیله کوي دنیا به دین ته وسیله کوي دین به د الله ته وسیله کوي د خپلې بښنې دپاره چا چې دین ولګي دنیا ته وسیله که هغه سړی الله ذلیلوي الله پاک څه کوي وروره خوارې زموږ په دې جامعه کې یا زموږ په دې خپل تاریخ کې چا چې دین ته شا کړی ده که نه عالم دنیا غوره کړې ده دنیا خوښه کړې ده په تجارت کې دین په دنیا خرڅ کړی ده الله تعالی ذلیل کړی ده الله تعالی څنګه کړی رسپ کړی ده فکر ده دا خبره موږ ته راسي چې باید ټیک د دنیا معاملې دنیا دپاره به کوو خو دین معاملې به د دنیا دپاره نه کوو دنیا معاملې کوه دنیا دپاره کوه کاروبار کې زندگی کې هر څه کې چاته څه ورکې دنیا په خاطر یې ورکې د خدای رضا مطلب دین پکې نظر نه ساتي کوه دنیا معاملې دي دنیا لیندین ده دنیا کې به کوې خو که چېرته دین د دنیا نه قربان که دغه نایان دغه ځای کې ناستې که نه ګیرې رخې فکر ورسته یو ناروا کار کوي او 15 روپۍ به پیدا کوي دا دومره ګناهګار دي څومره چې هغه ملا او هغه عالم او هغه قاري چې دا دین د چا دپاره سپېلنی کوي دنیا دپاره سپېلنی کوي فکر ورسېد دا به دومره ګناهګار دي څومره چې دا سړی څنګه ده وروره ګناهګار ولې ځکه هغه دنیا راواخیسته دنیا ته وسیله کړه یو مردار راواخیسته مردار ته وسیله کړه اما ته پاک دین چې د الله د رضا وسیله ده د جنت حصول ځای ته څه دپاره وسیله کوي دنیا دپاره د یو لوی جرم ده الله دې دغه جرم نه وساتي څومره کمی چې من کې د الله کلام ته ناست بیا د الله کور کې ناست الله مقلب القلوب د الله دې موږ اصلاح کړي دا سوال تاسو دعا کوئ موږ ته موږ تاسو ته دعا کوو چې الله دې موږ ته هدایت وکړي څه کمی د الله پوره کړي او کمی شته ډېر کم یو الله پوره ده الله دې موږ څه کړي وروره اصلاح کړي تاسو دعا کوئ چې الله تعالی دې موږ د ابتلا نه دنیا د ابتلا نه او د شیانو نه د الله تعالی موږ څه کړي وساتي الله پاک فرمایي واتلو علیهم بیان که په دوی باندې واتلو علیهم بیان که په دې چا باندې په دې خلکو باندې څه نبأ الذي خبر د هغه کس نبأ الذي اوس الله پاک د بلعام بن باعور نه اخلي ولې نه اخلي ولې که د بلعام بن باعور نوم یې اخیستی وي کیسه په هغه تمامېدله کیسه په هغه تمامېدله خبره په هغه تمامېدله لکه موږ پخواني کیسې کوو د پلان یوه کیسه کوو مغه کیسه پوه شو مغه سړی پوه شو ښه او بد پوه شو بد پوه شه خو الله پاک د چا نوم نه اخلي په الذي سره یادوي وي که نه ده اشاره دې خبرې ته کوي چې اشنا هر څوک د بلعام بن باعور کار کوي برخلیک به څنګه یې وروره بلعام بن باعور په شان دی بلعام بن باعور په شان دی دا یوازې بلعام بن باعور پورې خاص نه ده هر څوک چې دا کار کوي هغه سره به دا معامله کېږي په خبر باندې پوه شئ
واتلو بیان کا علیهم په دوی باندې نبأ الذي خبر ده کس آتیناه آیاتنا چې موږ ورکړي وغلره آیاتونه خپل آتیناه آیاتنا موږ ورکړي وغلره خپل آیاتونه مراد آیاتونو څخه څه مراد تورات حکمونه د تورات آیاتونه الله تعالی ورته ورکړي په تورات علم الله ورته ورکړي فانسلخ منها دیروت لدی آیاتونو څخه انسلاخ دې ته وایي لکه یو حیوان سره واخله پوستکی نه راوباسي دې ته انسلاخ وایي پیکول څه ده د آیاتونو څخه راووت څه معنی آیات حکم خو عمل وکړه د عمل نه راووت ده سره راووت نو سپیرت نه راووت په آیاتونو باندې څه ونکه عمل ونکه فانسلخ راووت منها د چا نه راووت آیاتونو څخه راووت څه معنی راووت څه معنی په آیاتونو باندې عمل ونکه فاتبعه الشیطان پس ملګری سړي د شیطان فاتبعه تابع سدی الشیطان د شیطان فاتبعه تابع سد پس شیطان فاتبعه الشیطان تابع سد پس شیطان شیطان ورپسې ولګید شیطان ورپسې ولګید پکار د شی من الغاوین د گمراهان پکار د شی من الغاوین د چانا گمراهان ولو شئنا کمن اراده کړی وي الله پاک فرمایي لرفعنا هم پورته کړی بها په دې آیتونو باندې کمن اراده کړی وي موږ پورته کړی دلته په دې آیتونو باندې لدينا معلومیږي د الله د کتاب علم دا سبب د بلندوالي ده د الله د کتاب علم سبب د چا ده بلندوالي ده او چتوالي ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب ډیر قومونه څه کړی دي لوړ کړی دي ولو شئنا کمن اراده کړی وی لرفعناهم به پورته کړو دلته بها په آیاتونو باندې خدای کار موږ کمن اراده کړی وی خدای کارونک دغه کارونک ځکه سبب د رفع دارس په آیاتونو باندې ایمان راوړي په هغه باندې عمل وکړي ولكنه اخلد الى الارض لیکن د مایل شزمکه ته د مایل ش زمکه ذکر زکه او کس ټول اسباب د معاش د انسان څخه پورې تړل دي زمکه پورې تړلې او د مال هم د زمکه نه ترلاسه کیږي نو زکه او چونکې حالت خلو ډالي ورکړي و د پیسو ډالي ورته ورکړي د میلانو کزمکه ته واتبع هواه تابع د خپل خواهشات څه معنی زله چې چا سوي مغه پسې روان زله څورته وای مغه پسې روان تابع د خواهشاتو الله تعالی فرمایي په مثله مثال د کمثل کلب په مثال د سپیس په مثله مثال د کمثل کلب په مثال د چاسه سپیس سمانه جبه راووتله څه جبه راووتله ان تحمل عليه كتاب حمله کوله په باندې يلهس د بسکه غپابه کوله غده هغه اساسي اخري تنفس اخري غته يلهس ان تحمل عليه كتاب دباو اچو په د باندې کتاب دباو اچو په د باندې يلهس به کوله هغه به کوله صابه اخستره تنفس به کاو تنفس به کاو او تترکو یا بتا پر خود يلهس د بسکه ورغه ساخستله لکه دا نور حیوان سي کله چې زور په واچي بیا د جبر اباسي واده اخو سپيسي ک زوري په ک زور نه پیسي ور خل جبر استلي ور تنفس اخلي الله پاک فرمای ان تحمل عليك دباو اچي په د باندې حمله کې په دباو اچي په د باندې یا له حسد سکي ور غصا په زور اخلي او تترکو یا پردي یا له حسد کې ور غصا په زور اخلي ذلك مثل القوم الذين دا مثال د هغه قوم دا کذبوا بآياتنا چې نسبت دروغ کړو زمون آیات ورته دا مثال د مثال د هغه قوم دا چې نسبت دروغ کړو کله په د کیسو کتاب نه د قصه خدای څخه په ذکر کړه دغه زماني يهوديانو ته الله پاک فرمایي تاسو د الله سره وعده کړو او دي خلکو په تورات کې وعده اخیستي و چې نبی اخر زمان باندې مسله ایمان راوړي دا خلک په انتظار د پیغمبر اسلام ته کله چې پیغمبر اسلام راغی دوی د الله په آیاتونو باندې کفر وکړ دا چې د مثال د هغه قوم ده کذبوا چې نسبت دروغ کړه به آیاتنا زمون آیاتونو ته فقصص القصص بیان کدا قصه بیان کدا قصه دا د فن قصه وا لعلهم خای يتفکرون چې دا خلک فکر واخلي فکر وکي لعلهم خای يتفکرون چې دا خلک وکي فکر وکي
ساء مثل القوم الذين ډېر ناکار د مثال د هغه قوم ساء مثل القوم الذين ډېر ناکار د مثال د هغه قوم کذبوا چې نسبت دروغ کړو بآیاتنا زما آیاتونو ته وانفسهم په خپل نفسونو باندې کانوا ودوی یظلمون ظلم کوونکي په خپل ځانو باندې دوی څه کړي ظلم ولې انسان چې هر ګناه کوي تاوان چاته ده د نفس ته ده الله ته تاوان خو نشي رسي خپل ځان تاوان رسي دوی په خپل ځانو باندې ظلم کوي صدق الله